د افغانستان په سیمه کې یو ځای به ویل کېږي په اوس وخت کې دري ورته وایي ښه دري دا د فارسي نوم دی یا شکل دی یا به لږ بدلون پکښې وي پخوا د افغانستان په شمالي سیمو کې په د هندوکش په لمنو کې 3000 کاله مخکې تر میلاد یا 3000 کاله ګر سره مخکې یو ځای به ویل کېده د هغې اثرات په دغه زړه فارسی باندې وو د هغې چې کوم شکل و هغه خو نه ښکاره کېږي کوم توري چې په دا اوسنۍ دري کې موجود دي نو دا دوی وایي چې د هغه زمانې توري دي نو له دغه تورو څخه بغلان د افغانستان یو سیمه ده په دې کې ډبرلیکونه دي پر ډبرو باندې لیکونه سوي دي د ډبرو دغه آثار چې دي دا بیا خلکو شنلي دي دا په 1951 کې پیدا سوي خلکو لوستي وو په دې کې 28 چې دي دا توري راغلي دي 25 سطر دي 929 یوناني حرفونه دي دا څېړنه زموږ لوی استاد عبدالحی حبیبي صاحب کړې ده نو دا له الف د ب د پ د بله پ د ټکي والا او ت د سی د عربي والا زموږ سیم ورسره سم دی خ دال ر ز سین شین شین کاف گاب نگ لام میم نون واو او خفیف واو دی هي د معروفه یې دا سیده لیکل کیږي مجهوله یې دا اکشته لیکل کیږي زوار دی پیش دی کسره د فاصله ده دا توري شدي دا سره وړي دا 28 علامې ځینې جوړیږي 28 علامې بیا ټ د ډال دی نور دی او دا بل کم توري د پښتو غړي دا د پښتو توري په هغه کتبه کې نسته نو د دې دا مطلب چې د پښتنو خپل صوتیات او ژغونه یو ښه له دغه سره نه برابرېږي دا یو سیم توري چې دی دا درې ټیکس پر سر لري دی دا داسې د سی د عربي سی رنګه نو د هغه په برابرۍ باندې لوی استاد وایي چې دا له هغه سره سمون خوري خو دا زموږ ښه یم د دغه صوت په هغه ډبرو کې نسته ښه نو دغه 160 کلمې ځینې جوړ شوي دي په دا کې ځینې مشترک توري دي ځینې په پښتو کې اوس هم موجود دي دا ډېر خوند کوي لکه شندل شندل خندل دا هغه توري دي چې زموږ ژبه ډېره شاته بیایي ښه نو د دغو آثار پکې ښکاره دي خندل توری خندېدل توری اوس موږ وایو که نه وایو یو شی شندل شندل کوو که نه کوو شندنه شندونکی نو دا توري چې دي دا له موږ سره ډېر زاړه پراته دي ښه نو د بغلان په دا ډبره باندې چې کوم لیک سوی دی دا چې کومه دري ژبه استعمالېده په هغه کې څه توري راغلي دي هغه ما دلته څه دروم لیکل په هغو کې یو توری چې دی دا بګ دی بګ دا د پښتو په اوسنۍ لهجه کې مستعمل دی ښه دا خو لوی استاد لیکلي دي چې په کاکړانو کې د شمس الدین کاکړ شعر هم راوړی دی نو دی زموږ خلک یعنی زما په دا نن ورځ چې ما په لغتونو کې څېړنه کړې ده په کاکړانو کې بګ توری اوس هم شته ښه نو دوی وایي دا بګ کلمه چې ده دا بګلنګ د بغلان نوم دی بغلان چې اوس ورته نو دا بګلنګ وي ښه بګلنګ بګلنګ بګلان بغلان دا راواوښتی ښه نو بګ یې ویل چې دا نوم ځینې جوړ سوی دی پخوا د بغلان نوم وي په اوستا او قدیمه فارسي کې بګه و پر دغه بګ باندې هی واچي ښه بګوي او د بګا معنا چې دا په فارسی قدیمه فارسی کې بګا په سنسکرت کې بیا داسې باګا څه فرق دی بګا باګا سنسکرت ای فارسی ای سنسکرت ورې توري سره راځي کېږي پښتو ته راځي باګا په روسي کې باغ روسیان اوس هم خدای ته باغ وایي ښه د بغ د خدای په معنا دی نو دا شی چې دی دا هلته موجود دی دا په دغه کتبه کې یو توری ستاسې په سر کې دغه توری راوړی دی بګپور اوس مو سر په خلاصیش بګپور دی چې معنا یې شهزاده ته ویل کېږي پلار یې باچا وي ښه نو دغه بګ چې په ډبرلیک کې جلا په معنا د خدای او عظیم بادشاه راغلی نو بګ سوکو باچا سوکو خدای وکنو نو بګ چاته ول په روسي ژبه کې وسم خدای ته وای او کاکړان بګ لوی ته وای نو اثر هغه دی کنه دی لوی خو خدای دی نو دا لغت یې راخستی دی ښه نو دغه بګ چې دی دا د کلماتو په دغه معناو کې اوس هم په پښتو محاوره کې ډېر عام استعمالیږي د لوی او عظیم په معنا
دغه وایي حبیبي صاحب وایي چې په کندهار کې خلک وایي پلانی بګ سړی دی نو په کندهار کې نه وایي دا زموږ په سیمه کې موږ وایو زموږ د کاکړانو په سیمه کې پلانی ډېر بګ دی عام وایي ډېر غټ دی نو دا غټ جسمانی غټ یعنی یو په علم او پوه کې غټ وي هغه ته بګ موږ نه وایو موږ چې په سرت لږ غټ وي تاسې لږ راشي د کلو خواته ولاړ شئ څه بګ سړی راغلی څه بګه ښځه ده بګۍ بل شی ښه نو دا معنا چې دا د شمس الدین کاکړ په دیوان کې شعر واورئ نو شمس الدین کاکړ د کومې سیمې وي نو دغه سیمې وي که نه وي د کندهار وي هسې شوم طالع زما دی ښه باطن وړ په ظاهر بګ وړ او بګ ګورئ د یو بل الټ دا سړی 1300 دی په 1238 کې د دیوان مرتب کړی یعنی 200 کاله مخکې نه حبیبي پیدا دی نه کریم عامر پیدا دی نه بل داسې سړی دا سړی په دیوان کې هغه زموږ د سیمې په معنا راوړی اوس بګ اندازه درته وسوه بګلان بغلان وینې دا د بګلنګ هغه بګوانه ورته وایي نه نو دا بګ تورې اندازه درکوي څومره زړه ده په پښتو کې دا ریښه شته که نشته نو زموږ په سیمه کې خو شته ښه د بګپور دویمه ټوټه یعنی پور اوس هم مشترکه کلمه ده بګپور بګ خو مو در وښه اوس پور ته راځو ښه دغه کلمې تعاون داسې دی په زړه پارسي یا په زړه دري کې پوهر دی په اوسني کې پور دی لکه شاپور وینې پښتو ته بور توری یا بور توری لکه تربور وارې څو نشان سره تړل کېږي یعنې یوه بله کلمه ده چې په ډبرلیک کې پښتو ته ډېره نږدې ده ایر توری دی ایر لاړه بیرته راله استعلا اوش ورک دی تورجانه غاړه د عام غاړه ایر بله معنا هم لري قافله ته هم وایي ښه په دغه معنا کې په کاکړانو کې د ایر بله معنا ده ښه په دا لهجه کې وزیران وایي ایر ښه اور ته وایي ایر اور له اوره چې پاته سوه ایره څنګه سره وتړل سو یو شی دی که نه دی یعنی په وزیري لهجه کې ایر په نورو لهجو کې ښه دا ایر په هغه ډبرلیک کې استعمال شوی دی معنا یې چې شته اور ده د آتش په معنا نو ایر اور ایره پښتنو کې د وزیرو په لهجه کې ایر اوس هم ویل کېږي یعنی لهجه یې که ستوره یې هغه رنګه ویل کېږي ښه نو دغه ډول کلمه چې ده دا پاته سوې ده په هغه ډبرلیک کې 3000 کاله 4000 کاله زړه لیکایي په غره باندې په ډبره باندې داسې توري کیندل سوي دي بیا لیکونه دي ما درته وویل چې کم توري ځینې جوړ سوي دي د هغو شمېره هم لوی استاد راښوولی دی چې تقریبا 160 کلمې دي 160 کلمې کې دا ډېر توري اوس هم په پښتو کې شته نو د دې څه مطلب دی مطلب دا دی چې دا سیمه د پښتنو وه پښتو هم د دغو ژبو خلک ول دغو ویله دا توري کې شته ښه یو توری بیا په دغه ډبرلیک کې راغلی دی مال دا مال زه نه یم فارغ اوس مال نه یم فارغ په هې باندې ادا کېږي دا مال زه نه یم فارغ زه دا مال نه یم فارغ پښتانه وایي که نه وایي وایي په ډبرلیک کې د وخت او هنګام په معنا راغلی نو دا مال نه یم فارغ اوس موږ پښتانه وایي نو دا معنا ده وخت دا وخت زه نه یم فارغ تر اوسه پورې د مال او محال معنا وخت ده په پښتو قدیمو اشعارو کې دا کلمه هم راغلې ده ښه نو دا ثابتوي چې دا کلمه چې دا اصل پخوانۍ کلمه ده چې له عربي څخه نه ده اخیستل سوې ورې د عربي اثر څه غواړي 3000 کاله مخکې زموږ په سیمه دا ډېره زړه ده په ډبره لیک ده نو تاسو به یو زندان جوړوئ چې ډېر خلک وایي زموږ توري له عربي دي عربي خو نو 1400 کاله کې زموږ خواته عربیان راغلي وو ښه 1400 نه 1400 کال له مخه عربیان کله دلته راتلل د هغو د تعلیم ذریعه کله وله زموږ په سیمه کې نو دلته چې کومې ژبې ویل کېدې د هغو خپل تعلیمي رجحانات دا ډېرې زړې وې چې هغه لږ وخت یې ورته ایښی دی لوی استاد 3000 کال نو 3000 کاله مخکې عربي دلته څه وشته نو په هغه کې دغه د بګ توری دا مال توری دا اور یر توری ایره توری
دا خو یو شی دی ګوره اور بل دی اور دی له اوره چې پاته کچرس هغه ته چې وایي ایره تورې څنګه له یو بله وځي ښه نو دا به تاسو سر په خلاصوئ په ډېرو تورو کې چورت بندوبست بیا یې لږ شنئ بیا له ګورئ ویده اوده ود وده ترکي ده که نه ده دا ګډ سره تړلي دي موږ یې پلاني ډېره وده کړې ده یعنې پلاني اوده دی ویده دی واده دی د خوشحالۍ په دا دونې سره تړل سوي شیان دي معنا ریښه یې هغه شه اوس به نو ته څه کوې دا توري به شاته په بله ژبه کې ګورې چې دا توري په کومه ژبه کې موجود دي دا پښتو په خپله شاته بیایي 3000 کاله خو دا توري بوته بس زیاته بحث پر دې څه کوو نه ما لیکلی نه تا لیکلی نه لوی استاد عبدالله بیبي په بغلان کې ناست دی دا ډبرې لیکي 3000 کاله مخکې خلکو لیکلي دي نو دا توري دي ښه یوه بله ښه کلمه چې ده هغه الوشال دی الوشال اوس نو ورته ګورئ دا څنګه تور دا یې نو څنګه مات کړی دی ښه دا کلمه موږ که تجزیه کړو نو یوه ټوټه یې الو ښکاري چې د پښتو اوسنۍ اروا توری الو الو موږ ری او لام سره بدلوو ښه الو ارو نه اوس نو ګسر چې په الو وایو په پښتانه یې الو وایو ری نه وایي نو دغه شکل په اوستا کې اروند وي اروند ښه یا اوروند وي ښه په پهلوي کې اوروان په فارسی کې دغه روان ځینې جوړ شوی دی د زړې دري الو د اوسنۍ پښتو اروا د فارسي ژبې روان سره یوه ریښه لري موږ دوی ویلې پخوا به ویل الوشال موږ څه وایو ارواشاد مرحوم په معنا یې اخلو که نه اخلو نو الوشال یا شاد یا ری لام دا اوس توري زه در ښیم چې پښتانه څنګه یو بل توري په بل کې ماتوي دا یو خبره هم نه ده ښه د کلمې دویم جز چې دی شاد د فارسي شاد دی یعنې زموږ الوشال دا لام چې دی دا دوی په فارسي کې په شاد ټیک سو په پښتو کې په فارسي کې دا رنګ ویل کېږي دغه لام یې بدل شوی ښه اوس ورته ګورئ دا په زړه فارسی کې چې دی دا پهلوي کې شات دال بیا په چیش اوړي تی باندې دویم دغسې وایي موږ هم وایو دا زده که نه دی موږ فساد موږ کله ویل فساد 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 وایو که نه وایو یعنی په کاکړانو کې فی ګسه ویل کېږي پښتانه یې ګسه نه وایي بیا نو فساد یعنې دې څه وایي فساد فساد وایي که نه وایي نو تی ادا کوي نو دا مثال عام دی دلته د اوستا هغه شاته د زړې فارسۍ شیاتی و دال په لام او تی په دال باندې په آریایي ژبو کې ډېر مثالونه لري لکه په فارسي کې وایي دست دا دال پښتانه په چیش اړوي دست و چیش ته وایي نو دال و لام ته واوښتئ نو یعنې لاس دی که نه نو که دا یوه ریښه لري نو موږ دا رنګه نه وایو چې دست موږ یې لاس یعنې داس دوی یې داس یا داست یعنې هغه رنګه شو که نو په لهجه پوهېږئ داس دا د تی غږ پکې ورک دی داس موږ یې لاس یو دوه لاس وایو که نه وایو نو دوی څه وایي دس د حساب لاس والا خو به له موږ سره هغه رنګه دی که نه بیا سره تړل شوي پوهېږئ په دا تور دا دغه شی دی نو مجموعاً د زړې دري الوشال د پښتو ارواشاد دا زده که نه ده مطلب هلته چې کومه ریښه موجوده ده که نن سبا زموږ اروا شاد نو ته به نه خوابدی کېږي دا نوې کلمه ده دا اوس جوړه سوې ده نوې اصطلاح ده یا راسه تورې سره وشنو شاته ډېره ریښه لري 3000 کاله کې په ډبره ثابت نو دا ته وایي د ژبې پوخوالی دونې په ښه ژبه په دنیا کې ډېرې کمې پیدا کېږي دونې زاړه تاریخونه د ژبې دا په دنیا کې کم پیدا کېږي بس اوس نو د پښتنو ذمهواري ده چې خپله ژبه څونې شړتي څونې شاربي او څونې کوچ پکوي دا د دوی ذمهواري ده ښه کې دغسې پرېږدي غړکه به هم ورستایي د شلومو خوند به هم خراب او کې شربل هم به ښایسته شلومبې وي هم به کوچ وي معنا یې هغه د عربي هغه مرحوم او شاد روان دا سره یو شی دی څه نو له دغو څخه دا ژبې چې دي موږ پر تله کړو نو موږ ته یوه خبره ښه په کلکه په لاس راځي چې د پښتو دغه ریښې چې دي دا ډېرې زړې دي ښه
دا دونی زړی دي چې موږ سړی حیران کی چې یاره دا څنګه دي. یعنی قدیمه دری چې د شین صوت پکې موجود وو د پښتو خاص غږونه په سر کې ما درته وویل ټ ډال ړ او نور دا په دری کې نو په دې کتبه کې هم نه لیدل کیږي. دا د کتبې خبره روانه ده د بغلان نه. نو دا څلور پنځه اوازونه د پښتنو دي دا هلته هم نشته. دا سله نشته چې دا د پښتنو خپل دي. نو دلته باید سړی ووایي چې د ژبو د تقسیم دپاره د باسین او هلمند ترمیان یو زوګلاس هغه ځای ته وایي چې په هغه کې دوې ژبې سره یو ځای کیږي. مرکز د دوو ژبو پیدا کیږي. د پښتو او دري غږونه او کلمات سره مشترک دي. دغه دوې ژبې په ځینو نورو ګرامري خصوصیاتو کې هم سره نږدې دي. اول حالت په اوسنۍ پارسو کې د کلماتو شکل د حرکاتو د ګرامري تغییر سره نه تبدیلوي، مګر په پښتو کې ډیر کلمات د ګرامر حالت بدلوي. یعنی روان دی، روانېدلی دی. یعنی موږ پاسه پاسېدل، یعنی پاسېدل معنا پاڅون. اوس که تا پاسه پاسېدل موږ داسې لیکو او د دغه معنا انقلاب د پاره بدلون د پاره پاسون په دا بدل شي. نو دا په پښتو کې عام دي، په ګرامري سټرکچر کې په توري سره اړه. نو دغه ساته شکل بدل شي، معنا یې غیر شلري. نو دا په پښتو کې کمال دی، شته تغیرات پکې راځي. نو دا به تاسو نه حیران واست، په دې به نه حیرانېږئ چې د پښتنو دغه اوسنۍ لهجې له هغه زړې اوستایي، زړې پهلوي، زړې سنسکریت لغتونو سره د آرینو هغه پخوانۍ ژبو سره یو شی دي. د موږ سره یو توری کافي دی، یو بګ کافي دی. یو بګ نه زه تا ته وایم زموږ په سیمه کې ما ډېر کار په دغه اړه کړی دی. انشاءالله خپل تحقیق به چاپومه. اوس فرض که موږ وایو زه په تا ډېر اوګاره یم، وایو که نه وایو؟ زړه مې داسې په اوګاره وي په دا په یو شي باندې پریشانه کېدل، چورت کې بندېدل، پخوا بدې کېدل. موږ عام وایو زه ډېر اوګاره یم، په پلاني مخوا بده دنده نه وایو، موږ پلاني باندې اوګاره یم، په پلاني کار لږ اوګاره یم. ښه په فارسي کې وایي افګار، یعنې عدل افګار و پلانی افګار د شاعرانو داسې تخلصان دي. افګار او اوګار یو شی دی. نو د دې دا مطلب دی چې په فارسي کې هم ریښه شته، په پښتو کې هم شته. اوس به شاته ځو، اوس به شاله ځو چې په کومه پښتو کې شته. ښه نور، 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 رڼا پښتانه نور وایي که نه وایي؟ ښه بیا نون نسي ویلی، بیا چې وایي لمر وایي. بیا واو نسي ویلی، نور یې چیش کړی دی، یعنې لمر. ښه نو دا د اور شکل کې شته، اور دغه شکل شته که نشته؟ په لمر کې اور دی که نه دی؟ نو نور اور دی که نه دی؟ نو د نور ریښه نه ده، د اور ریښه پکښې. یعنی د پښتو د عربو اثر څخه شاته بیایي چې ته که په نور راواخلې په رڼا باندې. نو اور خو هم رڼا کوي. وایي چې شي اور رابل که زه ټپي واورګۍ یو غږه غاړه ده. یعنی زه اور رابل که زه ټپي، سړي نوم نازیر شو، څوک ګورم. اور رابل که زه ټپي پلانی ګورم، نوم یې رازیر شو، غاړه مه د سړي نوم یې شو. مطلب یې څه دی چې پخوا خو څراغونه نه وو، بتۍ بجلي نه وه، سولر سیسټم نه وي، د موبایل بتۍ نه وه. نو کار به په چیش کېدی، په اور بلېدو. نو ته پلانی ته یایي ته اور رابل که زه پلانی ټپي ګورم. یعنی دی سونی ټپ دی، سونی خوږ دی، تیاره ده. نو اور ته بل که زه به دی وګورم چې د زخم پر کوم ځای ولاړ دی. دا ته وایي دا د اور ریښې دلته زموږ په بوري کې ما تاسو ته ویلي دي. پر دغه باندې به یوه ناسته بله وکړو چې د بوري یو کلی دی وهاره نومېږي. وهاره هم وهاره اور دی که نه دی؟ وهاره آتش که ده وهار اور دی که نه دی؟ هغه توری کې ښکاري که نه ښکاري؟ له اوره سره تړلی شی کې ښکاري. نو وهاره کلغې په بوري کې شته. خوب دی که خوپونه د کښې له خوا راوال وتل ګړزونه، ځوانان په مرګي تللي، نړېدو به د وهارې زیارتونه. یعنې وهاره بیا زیارتونه، بیا ولیان او ښه خلک، دا خبر د څه زمانې غاړه ده. نو ځوانان په مرګي تللي، جنګ ته خو تللي وو، په مرګ باندې راغلو، ګټه یې نه وه که مړه سو. نو د زیارتونه څه نه ورسېدل. د پښتنو یو عقیده ده. ښه وهاره د بوري یو کلی دی که نه دی؟
وهاره اکشکده ته ویل کېدی چیرې به اور بلېدی چا چې به د اور عبادت کاوه خو هغه ته وهاره ویل نو دا د په بوري کې موجود وي بل ځای بس څیزونه دا ډېر زور توری دی دا ستازه به ډېره پخه ثابتوي ډېره زړه ثابتوي د اوستا له زرتشتیانو له اورتونه سره خلشکه وتلی تړي نو چې ستا نو ستا په کلي کې دا چا ایښی دي نو خو هغو خو ځای سته دلته عبادت کوي خپل د هغو اثار دلته سته نو دا خو اوس هم موجود دي نو ته به څه کوې دا توری به لګارئ ته به پر دا تحقیق کوې چې وهاره وایي وچ شته په خپله به در معلوم سي که چیرې په دغه اړه باندې د پښتو یو زور تړون غواړي یا نه یې پوهېدلي نو پوښتنه کولی سي نسته هرشه ده سله دوست محمد نسته اسلم خان یو شی نسته بهرحال لږ دغه کواس دی په دا موضوعاتو باندې لږ اړه کوي دا مال زه نه یم فارغه تا نه دی اورېدلي عام پښتانه وایي نه په دغه مال زه ورالم دی نه وایي دا مال زه نه یم فارغه دا مال زه وخت نه لرم ماښام له ماله رالی وایي که نه وایي مال بل په هغه معنا نه په بغلان په ډبره کې لیکل سوی دی یعنی وخت د وخت په معنا لیکل سوی دی نو دغه خو مال موږ پسونو ته هم وایو یعنی مال و پیسو ته هم وایو مال یعنی رمه په هغه کې میږي وزې ګډي ښه بیا نو د وزې هغه توای دی د پسو هغه رمه ده ښه نو د دغه خپل نومان دي د وریانو غچیش دي د سترلیانو غچیش دي ویني وله دی د هر یو خپل دی لیکن ګډ سوي دا ته مال ویل کېږي پلانې ډېر مال لري ډېر پسونه لري هغه د پسو په معنا ښه هغه مال نه دی هغه په پښتو کې په بله معنا دی په پښتو کې دغه سوری سي وایي دا مال رالی د ماښام مال رالی وخت په معنا په بغلان په ډبره چې لیکل سوی دی د وخت په معنا راغلی نو په پښتو کې اوس هم سته په دغه معنا د وخت نو دغه چوریس خبره کوي نو دغه رنګه وایي ښه دا مال راغلی دی دا مال سته دا پښتانه دا مال زه نه یم فارغ اوس په مال او په محال کې لږ په لهجه کې فرق دی څوک یې مال وایي څوک یې محال وایي ښه دغه لږ فرق راځي هغه د صوت مسله وي بله پوښتنه خو به نه